دا درې ورځې تا څنګه تېرې کړې؟ بد دا مې داسې تېره کړي چې د ولږې د لاسه مې نه ځم خوراک نشم کولی. اسرار یم د دې اختر په څلورمه د کور پر درشلي وویشته. ګل غوندې خشته و اړم نه غواړي و درې دینې زنانو سره کور کې راستنېږو د ور نه چای ته وګورو روټۍ چې بنده ده په ټولو کور کې. په رڼا ورځ 1 بجه 4 ډزه دغه ټیم ما دې کې روچت کو موټر کې مې واچو د چوډي خو شاته چې رسیدو د ساور کړي و چې چېرته زوی مړ د پلار هلته ناست هلته ناستې سرجي. نو څه کوي داجي؟ داجي بس بچې غواړي هغه ځینه نو بسم الله الرحمن الرحیم. بیا یو بل د تنبې په سر شهید کا لکه پیسې ونه موټر سایکلو د چاړې کیږي صاحب ایو موټر سایکل چې غریب اخلي د پشا دغه د کلونو مهنتي او چې څوک تی اداره کړي دغه په اړه به یقینا چې څه چل کیږي. اسرار یم د اختر په څلورمه د کور پر درشلي وویشته دا یې کلی دی وویشته بچیان ته درې یتیمان پاتې که سهار دی او که سات دی دی به بابا چاته وایي صاحبه بابا والا چوویشته. روژه کې هم یو شان بد حل دی اختر سره هم یو قسم سلسلې رواني کم لبازې اسرار له لاړه اوس خو نشته او دا یو ځوان ډک وویشتلی شو او یقینا چې پولیس ډپارټمنټ وته چې زر بګیر شي اول خو ګیریږي نو که چېرته ګیر شي نو مړه پانسي کېږي نه او دغه شان د غریبانان په انتظار او په امید باندې دا بچی راغټ شي د یتیمې په نوم. ستاسو دا چارپریزه علاقه هم ګډه وډه ده؟ ډېره ګډه وډه سرجي لږه نه ډېره ګډه وډه ده. دا درې بچیان سلې پې روانې دي دا درې بچیان د نم پاتې شو او داسې ډېرو نه دې څو ورځو کې په دې روډ باندې دا بچیان پاتې شو. دا تپوس کومه چې دا شپه وه دا په رڼا ورځ سرجي په رڼا ورځ 1 بجه څو ډزې وویشته؟ 4 ډزه. د موټر سایکل پیسې ورسره وې؟ هر څه وګړي ورسره وه خپله غریبي کوله 30-35 هزار 50 هزار روپو پورې به ورسره جیب کې وي 50-60 هزار روپو موبایل او داسې په 2 لکه او 40 هزار روپۍ یا 15 باندې نوې ګاډۍ ځان له واغېسته اختر نه 2 ورځې مخکې بس هغه دپاره لاړو غریب شهید شو. نه ورکو ځوان و زما غوندې ځوان و زه محنت وکړم سرجي 2-3 کاله زه بې ځان له ګاډۍ والم څنګه به یې چاله ورکړم څنګه به یې رانه څوکلي ډېر به شهیدان شي داسې. والد صاحب ستاسو ما اورېدل چې معذور دی؟ معذوره دی سرجي نشي ګرځېدی هغه وکیزې کې ناست دي د شپې هم ټوله شپه هلته وي نه زیات هملته ناست دي هملته وي دا اوس چې پې موږ رالو اوس چې پې رالی کېدی شي هلته و چې چېرته زوی مړ دی پلار هلته ناست ناست دي سرجي. نو څه کوي داجي؟ داجي بس بچې غواړي هغه ځینه نو بچې غواړي بچې لاړو تورو خاورو ته. د مور څه حالت دی؟ مور هم بس داسې ده چې خبرې نشي کولی بس حالات ګډوډ دی. ستاسو نوم دی؟ سعد. او ستا؟ سهل. داجي څه شو؟ هغه مړ باچا چې ډزې شوې رامخکې شه تا ورمنډه کړه سو دغه ټیم دی په ځمکه باندې پروت و او د 2 کسانو دا موټر سایکل نیولی و زما مشر ورور ووتو ورپسې مې بل ورور ووتو ورپسې ما رامنډه کړې دی راپسې رامنډه کړې دغه ټیم چې کوم دی په بایک باندې سواره شو او لاړو ورپسې ډېره منډه وکړه خو مونږ قابو نه کړی شو
دغه ټیم ما دې کې روچت کو موټر کې مې واچو د چوډي خو شاته چې رسیدو د ساور کړي و دغه ټیم په حق ورسېدو بیا هلته کې چې کوم دی ګنټه یو نیمه ورکې سي چور راځي ورنګه پلان کې راځي چې یو نیمه 2 غنټې انتظار مونږ وکړو دی راله دی بیا راپورټ ولیکلو بیا پوسټ مارټم له لاړو بیا دی وی چې مونږ لداره کې مونږ ولا ګولې ورکړي چې دا پنګرو لوي سي موټر سایکل مول ورکو چې دا پنګرو لوي سي دی سره جی مونږ وی ډیګانی ول په هغه ټیم باندې را پیدا کې ول مور کړلی دغه ټیم یو ورکوټ کلیپ ویډیو مونږ کړی دا غم ول ورکړه نن درې مورز د خانجی تر اوسه پورې پته ونه لګي د اسرار د کور څه حالتي جی بس مور پلار خو دی ونی دي کور والے دغه رنګ بهوشه پرته ده او دا بچی دی ما خام شي پاپا او پاپا چانه وغوړي د دنه موټر سایکل یو ډک پرې خو موټر سایکل دغه ټیم کې چې موږ وروتو د چلتیا د وجه نه دی موټر سایکل وغورځو او په خپل بایک سوارو شو روان شو څو خلکو 3 کسانو د 2 هلمټ په سر وي او دا یو چې کندې همداسې و دا د غرمې یوه بجه وه د غرمې 8 منټ او 1 بجه وه خانجي حالت دومره خراب دی چې شوکه به د ورځې کېږي بالکل ډېر خراب دی ډېر حالت د لاس واچو دغه ټیم چې موږ راووتو د ورځې شوي دی په ځمکه پروت و په دغه موقع باندې خانجي به نور مونږ بیا څه نه دي لیدلي دی چې تا په هغې کې د څه خبره وکړه که نه بس ختم و دا چې کوم دی زما مشر ورور ته خوله وازه که ځان یې جوړولو خبرې ده خو د دغه ټیم د خبرې توان نه لرلو دا غالبا ستاسو داجي دی دا زموږ داجي دی دا صدمه څنګه برداشت کړه الله پاک بس ورله وس او طاقت ورکو چې برداشت یې که سرجي بس دا خو زموږ د برداشت نه بار خبره دا ده خو ضعیف سړی دی ډېر بېحده ضعیف دی ستا څه کې ضرور زما ارواره دي او د کور حالات یې داسې دي چې به د کتو نه دي ډېر لوی واړ په بد کوي ګل غوندې خشته اړم نه غواړي و درې دین زنانو سره کور کې راستنیږو د ور نه چای ته وګورو روټۍ چې بنده ده په ټولو کور کې په وړو پلیو دکه ماشومان دي په څه پوه نه دي هغه یې کوي او نور د کور حالات یې که چاچیګانې دي که کرونداریانې دي که څوک دي بس زیړې خولې نیولي دي او ناستې دي او چې داسې حالت کېږي خو موږ خو به ډېر ګډوډ شو غرق پرک به شو د پېښور دا صوبې خو به تباه و برباد شي د دې غلو د لاسه چې دا میندې ولې دا دغه نه ورکوي حاجي صاحب الله تعالی صبر درکړه د هغه خاورو نه څه غواړې چې ناست دی هلته جي زما زوی په دې موټر را پاره کړی دی او دلته ترې را کوزېدو کوڅه کې نو چې هلته هم پرې نه خو نو دې کوڅه کې خو یې راته پرېږدي نو د دې موټر د لاسه زما زوی لاړو زما د ګل په شان زوی لاړو او د دې نن 3 ورځې د 3 ورځې مهلت دې وغوښتو دا 3 ورځې تا څنګه تېرې کړې بس دا مې داسې تېره کړي چې د ولږې د لاسه مې نه ځم خوراک نه شم کولی اته شلې کاله وشو چې دې کلا کې پراته په یا تو شلو کالو کې دلته داسې حادثې نه دي شوي او نه داسې غله راغلي دي دا موټر وی جوړه شوه دا غله را پیدا شو راله دا د خاورو په ډېرې ناست یو پلار خپل بچی غواړي زما پولیس ډپارټمنټ ته ایس ایچ او صاحب ته خصوصا گزارش ده کړې تکړه سړی دی عبدالله جلال صاحب تکړه سړی او په دې خلکو لاس واچو زر تر زره او زایم چې که دغه سړی ګیر شو بس والله چې بس جنت ته ګټلی دی د خلکو د بلا خلکو دا بچان ریز مریض کړي یو غریب پلار سره سی دغه یو بچی نور سی او دا بچان چې راغټ شي خدای او دا بیا خپل بچی ساتي خو د پلار دپاره دغه بچی هر څه دی زما دارو درمل کړي دي زما خدمت کړی دی چې لاړو الله به مې ساتي خو لکه زه خو د هغه عصرې ته ناست وم ماله به 2 روپۍ پیدا کولې 100 روپۍ پیدا کولې زما نن د دارو وس نشته زما په موټر ویسه ستاسو کې وراره دی بسم الله الرحمن الرحیم مرګریا نور موږ څه نه وایو الله دې هغه وکړي چې د دې ټولو مسلمانانو پکې خیر وي خو موږ دا وایو چې داسې ظلم کیږي نه د دې ملک څخه غور کیږي نه د دې خلکو کیږي بس یو ګروپ دی جوړ کړي 3 کس سواري او تماچه ورسره دا خو آسان کار دی او دې ووجلې شو نن یا سبا د یو افسر زوی یا د یو خان زوی که دا ووجلې شو سبا لغل معلومي او زما نه معلومیږي ولې دا څنګه چل دی د دې نسو څه جواب کې بس د نسو دا وایم دا مې نسې زه به د دې څه کوم د دې مور ما ته کېناسته دا اتیمانان شو په ځوانه کې لاړو
ښه پیسې ورسره پیسې هم ترې واخیستې بټوه یې مړې ده کاټ هم پکې و نو دغه ساتلو والا خو هغه لوی الله دی خو زما خو دغه اسره وه نور اسره زما نشته مطلب دا دی چې حاجي صاحب نن معذوره شوې ښه بس دقه شی دی ما دیره مخکې ګټله نن معذوره او نن زه د دې لاسته ناست یم مور له تاسو څه د لاسه ورکوئ بس چې میلاویږي جاړو به کور ته ځئ حاجي صاحب او ټول جاړو پرونه ما راله وایي بس څه وکړو نو مې څه وکړو بس خدای وکړو دا وخته مازدیګر دی اذان هم دی د دې سیمې دا غم او خفګان ختم نه شو دا چې کم راځي او دا چا ککرۍ روانې نو زه هغې ته زه یو ګزارش کوم ټول ډاکوان دی او سنیچران دی او دا اوري لکه چې تا ته د پیسو ضرورت دی نو په خپې وله او پلار ته یې پرېږده چې پلار یې معذور دی ستا پیسې پکار دي صاحب بټوه دې واخیسته ستا د یو ورځې دیاړي وشوه بچې پرېږده دا دړه په سر یې موله ظالمانو دا پلار به څنګه پای او دا بچیان به ټول عمر د یتیمۍ سره پای او د ده چې څومره عمر وي دی به د هر مانځه نه پس تاتې او خیرې او ازار کوي د ده دا پیسې چې کم تاره درجې به وویستې چې د وینو ډکې وې دا به ته په 2 ورځې کې ختمې کړې خو په 200 کال کې دا ازار چې کم تا پسې دا نه ختمېږي زما ادارو ته دا ګزارش دی چې د دې سیمې بلا پښتانې وجل موټر سایکل د غریب دپاره مرسیډیز دی دا یو سړی چې په خرګاډي روان وي ورسره بچې ناست اکثر طارق صاحب ته هم دا د بي ام ډبلیو دی دا د غریب سایکل هم د غریب دپاره مرسیډیز دی رب دیو کې چې دا قاتل هم گرفتار شي او ضرور ما خبر کې چې دواړه ورشو حاجي صاحب دا ورته ودروم لمبر دې راله راکه تا ته به ټیلیفون وکړم ما به یا میلو شو یا میلو نه شو او حاجي صاحب به مال راولي دا تاڼې ته به ځو دواړه به ځو ښه او ته به ته یو تپوس کې ورته وایې هغه پیسې چې کمې تا واخیسته د څو ورځې وکړې بس دغه خو او نور تپوسونه به ته بیا زه پخپله کوم د خپرونه سرته رسي بانګونه وایي الله دې وکړي چې د یو داجي هم بچې ونه وجلی شي د کور په تمبه خدای د یو لاش هم رادن نه کړي یو داسې پلار چې ځان له او معذور وي رب ذوالجلال له دا سیمه په امن باندې آباد کړي تاسو وایئ امین جی الله تاسو له صبر درکړي